ان لا اله الا الله واشهد ان دا له ایکوادور هېواد څخه راغلی سیلاني دی چې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. د یاد کس پخوانی نوم اندریس خو اوسنی نوم یې محمود ځانته غوره کړ. دلته الحمدلله دلته د کلمه د شهادت ورښودل سوله او په 15 وخت لمانځه کې په جمع کې دی حاضر و او دلته د اودس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل شو. الحمدلله موږ دته د انټرنیټ له لارې نه هغه مواد چې دته اولیه مواد د اسلام ضرور دي چې هغه د ځان په پوکي هغه ټول دته اجمالی طریقه باندې وښودل شول. اندریس د افغانانو له نیکې روي خوښ دی. نوموړی وړاندې افغانستان ته د خپل راتګ او د اسلام مبارک دین منلو کیسه کوي. Tried to communicate but I didn't understand so he came. مونږ له یو بل سره اړیکه ونیوه خو یو تر بل سره په خبرو پوه نه شو مګر وروسته یو له مسؤلینو راغی او افهام ته ورسېده. دوی راته وویل چې تاسو د یوې دقیقې لپاره همدلته پاتې شئ. ما هم وغوښتل چې له خلکو سره خبره وکړم ځکه ما په قرغزستان او ازبکستان کې داسې موقع نه درلوده. هغه چا چې په انګلیسي خبرې کولې پر اساس یې ماته موقع پیدا کړه چې وپوښتم اسلام څه ډول دین دی، پیروان یې څوک دي او الله تعالی څوک دی. په همدې اساس زموږ خبرو دوام پیدا کړ. بالاخره زه له قناعت وروسته له دوی سره موافق شوم چې اسلام قبول کړم. ښاغلی محمود وايي یو شمېر هېوادونو ته یې سفرونه کړي چې د افغانستان ځینې ولایتونو ته هم د چکر لپاره تللی دی. په وینا یې افغانستان با امنه هېواد دی. دی له نورو سیلانیانو هم غواړي چې د افغانستان له ښکلاو لیدنه وکړي. And now you have the historical chance to make something different. فکر کوم چې موږ دلته د افغانستان د خلکو په اړه ډېر څه موندلی شو. واقعا دوی ښه خلک دي. دلته هر څوک غواړي چې د خپلې کورنۍ لپاره د ښې غذا، ښې دندې او بالاخره د سولې غوښتونکي واوسي. Everyone wants to have a job, everyone wants peace. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د طبیعت ښکلا او د بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته راوړلی دی او په راتګ سره یې د افغانستان او افغانانو له بېلابېلو اړخونو اغېزمن کیږي.